سلامونه درنو لیدونکو. موږ د لویدیځ نورستان په لور د کلګوج سیمې د سیند تر څنګ د توت مهربان لمر د خوند اخیستلو لپاره چکر وواهه. غرونه شنه، سیند آرام او فضا داسې وه لکه طبیعت چې په خپله موږ ته هرکلی وایي. که څه هم په پیل کې ډېر ستړي شو، خو زړه مو بیا هم خوشحاله و، ځکه پوهېدو چې ښه ورځ مو مخته ده. له لږ مزل وروسته مو یو ډېر ښکلی، ارامه او د ناستې وړ ځای ومونده. داسې ځای چې انسان پکې خپله ستړیا هېره کړي. هلته مو د خپل ملګري عبدالاحد د لاسه هګۍ وخوړې. عبدالاحد هغه ملګری دی چې تل د ځان ډېر صفت کوي او وایي زه خو اشپز یم، اشپزي بیا زما. رښتیا خبره دا ده چې نه پوهېږم هګۍ واقعا څومره خوندورې وې، خو چون موږ ډېر ستړي او وږي وو نو داسې مو نوشیجان کړې لکه د نړۍ تر ټولو قیمتي خوړه. وروسته مو لږ دمه واخیسته، د سیند غږ ته مو غوږ ونیوه، عکسونه مو واخیستل، ویډیوګانې مو ثبت کړې او ټوکې ټکالې مو وکړې. هغه ټوکې چې یوازې ملګري یې کولی شي او یوازې ملګري یې زغملی هم شي. د غرمې لپاره بیا زموږ بل ملګري عبدالمالک میدان ته راودانګل. هغه له پیله د لارې په اوږدو کې له عبدالاحد سره د اشپزۍ په سر چلنجونه تبادله کول. نو دا ځل یې وویل اوس وګورو عملي میدان کې څوک څه کوي. عبدالمالک د بریاني د پخولو تابیا ونیوله. پیاز یې ښه سره کړل، د چرګ غوښه او رومیان یې ور زیات کړل. کله چې ښه پاخه شول، د بریاني مساله او لږ مستې یې پرې واچولې. بوی یې دومره خوندور و چې زموږ صبر امتحان کوه. له بلې خوا وریجې چې 2 ساعته مخکې یې د نرموالي لپاره په اوبو کې ایښې وې وجوشول شوې. وروسته مو غوښه وریجې سره یو ځای کړې، دم ته کېښودل شوې او ټولو فقط یوازې یو کار کوه، ساعت ته کتل او لوږه کنټرولول. په پای کې ټول ښه ستړي، ښه وږي او ښه خوشحاله وو. ډوډۍ چمتو شوه او له ملګرو سره یو ځای مو په پوره شوق نوشیجان کړه. که څه هم دا لا ثابته نه شوه چې څوک تر ټولو ښه اشپز و، خو دومره معلومه شوه چې که ملګري سره یو ځای شي هره ډوډۍ خوندوره ده. د ښه اشپز وروستۍ پرېکړه به انشاءالله په بل چکر کې کوو. تر هغه وخته پورې له موږ سره په دې ښکلي ویلا کې پاتې شئ، خوند ترې واخلئ او زموږ د سفر کیسه وګورئ.